ډېر د شعر ده ګروپونو کې شعر ده خپل ملګرو ته ووایه ساتي او اتونکو چې څه د نسیوا کېږي کوشش وکړي او جره روانه ده موږ اوس که زکات وباسو نو هم د دې لپاره وباسو که چاله ورکوو نو چې په دې کې زموږ نوم وشي په دې کې ما ته بیا سبا د دې هغه واپسي وشي چې ما ته د هغه احترام میلاو شي یا سړی دې ما ته سلام وکړي یا د خلکو په نظر کې زه داسې راشم چې ډېرې پیسې ورکوي او اسلام وایي چې په دې لاسې ورکوي چې دا بل ته خبر نه شي تاسو ته هم راولېږئ دې پیسې باچا صاحب راسره ولاړ باچا صاحب څنګه ولا خبر دې زموږ واورېدې زموږ پروګرامونه مو ګورې باچا صاحب د ډېر وخت زموږ سره خالق شاه شاکر صاحب دی د مارکای دی صوابی زموږ ډېر ادبي ملګری دی ډېر ښه شاعر دی او ډېر ښه سوچ لري څه وایي ننني پروګرام متعلق څه وایي باچا صاحب دلیل صاحب زه خو د دې پروګرام متعلق سره صرف ضرور وایم چې کاش چې موږ هم داسې وي چې داسې خدمت مو کولې لکه دا ادارې والا چې څنګه کوي او د ماشومانو زه اوس راویس خان بھائی سره په ګاډي کې راتلم دی ته مې یو خبره وکړه چې باید جمعې پر ورځ مولانا صاحب مسالې کولې نو زموږ باچا صاحب ورته ناست نو اورېدې نو هغه ورته اخري کې په نیمه کې د تقریب په نیمه کې ورته وایي مولانا صاحب کوکو الله خو ډېرې خبرې وکړو یو 10 منټه په دې کوکو هم خبرې نو دا حقوق العباد دي او حقوق العباد خو دا خو یو ډېره لویه مرتبه ده دې خلکو کاش چې موږ هم دوره وی چې موږ کړی او زه دې ټولې خلکو ټولو مسلمانانو پښتنو ته او خاص خصوصا پښتنو ته چې دوی په خطه کې دا ګېډ مې جوړه ده نو زه وایم چې دوی ته خاص کار پکار دي چې د دې سره هر قسم امداد وکړي ځکه چې دا داسې اداره ده چې دوی خو یو بوټی نالی او د زړه وینې ورته ورکوي او دا کوي نو زه وایم چې الله دې موږ ټول داسې جوړ کړي آمین الله دې موږ ټول داسې جوړ کړي او زمونږ نه چې څه انشاءالله تعاون کېدی چې موږ هم کوو او تاسو ته اپیل کوو یو اپیل درته کوو یو دغه درته کوو درخواست درته کوو چې وروڼو چې د چا استعداد شوی نو لاندې دې ادارې سره امداد وکړئ ځکه چې تاسو د خپل بچو په نظر ورته وګورئ چې څنګه تاسو خپل بچي ته ګورئ داسې دې بچو ته مو ګورئ اللهم رحمان بابا وایي خزانې په سخاوت سره زیاتېږي که کوی کې اوبه وځي نو زیان یې زیات وي کوم کوی نه چې ډېرې اوبه وځي نو هغه اوبه ښکلي صفایي او د باچا خان ټول دی وایي الله پاک سره خدمت ضرورت دي چې زه به الله نه څه خدمت وکړم د الله د مخلوق خدمت چې دی نو دا د الله خدمت دی الله دې موږ د دغه کار واخلي راځئ